خوست ښار ته د خلیدونکې لارې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه تړل شوي. د ولسوالیو هغه کسان چې ناروغان ورسره وي خپل ناروغان د ولسوالیو صحي کلینیکونو ته د تداوۍ په موخه وړي. د دغه کلینیکونو د صحي خدماتو څخه په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي ډاکټر موسی خاورین په خوست کې د څلورو ولسوالیو له صحي کلینیکونو څخه لیدنه وکړه چې پیل یې د درشکوټ ولسوالۍ له 10 بستریز روغتونه وکړ. د ورځې 10:30 بجې دي خو په دغه روغتون کې د روغتیا برخې نوکریوال نه تر سترګو کیږي. 10:30 بجې نادر شاکور سی کلینیک نم نظارت وکړ. یو علت دا و چې زه په کوم هدف کابل نه راغلی یم چې یو والي صاحب او عامې روغتیا رئیس سره مې ناسته وکړه چې ښار ته د مریضانو او عمومي خلکو په تګ راتګ بندیز دی. یو ولسوالۍ کلینیکونه باید په دې ورځو کې مریضانو پر مخ 24 ساعته خلاص وي. 24 ساعته خو نه چې هغه خپل نوکریوال سټاف هم نشته چې تاسو عملاً ولیدل. بل لور ته د دوه موندو د برګۍ سیمې اوسیدونکي د دغه روغتون په روغتیا پالانو نیوکه لري چې خپلو دندو ته پر وخت نه حاضریږي او په دغه روغتون کې د صحي خدماتو نشتون لویه ستونزه یادوي. دوی پورا دوی نه درسېږي مزدګار 4 بجې رخصتي کنه ډاکټر کله په 12 بجې تللی او یوه بجې تللی وي خپل وخت کې مې زړه ته نه رسېږي. دغه اوته بجې رسمیات شروع کېږي دا کله په 9 شي کله په 9 شي. شپې خلوص وي کلینیک شپې نه وي. د دې ترڅنګ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ روغتیایي کلینیک کې د صحي خدماتو لپاره روغتیا پالان نه تر سترګو کیږي بلکې د دغه کلینیک د څار چارې یو مشوم ته ورته رغاړې دي. ډاکټر شته؟ ډاکټر اوس نشته. ښه نه راځي شته په کلینیک کې په اداره کې چې وایي سمه چې زه خبره ورسره وکړم. زه مریض یم. زه مریض یم تبه مې ټوخېږم مرۍ مې درد کوي ډورېږم چې کرونا وایرس نه وم نیولی. څوک شته چې معاینه مې وکړي او دوایي وکړي؟ څوک شته دلته؟ خوب په همدغه ورځ د ګربز ولسوالۍ روغتیایي کلینیک کارکوونکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په دغه کلینیک کې د ځان او د نورو کسانو د حفاظت لپاره څه نه دي ورکړل شوي. دا چې نن حاضر یې میږ د که د اختر ورځ وي که بله داسې مشکله سخته ورځ وي میږ په هره ورځ دلته نوکریوال کې حاضر وي. میږ چې څه امکانات دلته په کلینیک کې لري خلکو ته یې عرضه کوي. خو دا چې تو پوښتنه وکړه چې د کرونا په اړه پی پی ای کټونه تاسې کلینیک پرسونل ته درکړی شوي دي که نه میږ ته چا نه دی ورکړي. دا ویلو ده چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره افغان ولسمشر د خوست ولایتي ادارې ته 80 میلیونه او د روغتیا ریاست ته بیا 4 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي څو د دغه وژونکي وایرس د مخنیوي په برخه کې پرې مبارزه مخې ته یوسي.